السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو یو ځلې بیا زه اسماعیل سیار د خپل یوټیوب چینل باجوړ نیوز د طرف نه تاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک خوشحاله او د ژوند په مزو کې وئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ څنګه ریکور کولی شئ. که ستاسو نه چېرې د فیسبوک پاسورډ هیر شي نو هغه څنګه تاسو راایستلی شئ. خو ستاسو نه زما یو گزارش دی، که چېرې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان ووهئ چې د ټولو نه مخکې تاسو ته دغه شان د معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن درځي. سمپلی تاسو به د خپل موبایل سکرین ته لاړ شئ او د موبایل سکرین ته چې لاړ شئ نو د فیسبوک اپلیکیشن به کولاو کړئ. چې د فیسبوک اپلیکیشن کولاو کړئ نو دلته دا درې کرښې چې کومې راځي په دې به کلیک وکړئ. چې په دې کلیک وکړئ داسې ښکته به راشئ، سکرول ډاون به شئ او دلته به خپله آی ډي لاګ آوټ کړئ. چې تاسو څنګه آی ډي لاګ آوټ کړئ نو دلته دا تشنه لیکل تاسو ته ښکاري، دا فایند یور اکاونټ په دې به کلیک وکړئ. نو په دې فایند یور اکاونټ باندې چې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته راشي تاسو چې په فیسبوک باندې کوم آی ډي کولاوي تاسو د هغې پاسورډ راایستل غواړئ که نه د بلې آی ډي پاسورډ راایستل غواړئ. نو که چېرته تاسو د دې فیسبوک باندې چې کوم آی ډي کولاو د دې پاسورډ راایستل غواړئ نو تاسو به په دې اول باندې کنټینیو باندې کلیک وکړئ، او که نه تاسو د بلې آی ډي پاسورډ راایستل غواړئ نو ناټ مای اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. چې ناټ مای اکاونټ باندې کلیک وکړئ نو سمپلی دلته به خپل نمبر ولیکئ. نو چې دلته تاسو خپل نمبر څنګه ولیکئ نو فایند یور اکاونټ باندې به بیا کلیک وکړئ. چې فایند یور اکاونټ باندې کلیک وکړو نو بیا به زه کنټینیو باندې کلیک وکړئ. چې په کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ او دلته به نوی پاسورډ ورکړئ چې کوم تاسو اوسنی پاسورډ زوړ پاسورډ نه چې کوم ستاسو نه هیر شوی نوی پاسورډ به دلته ورکړئ. چې څنګه تاسو نوی پاسورډ ورکړئ نو تاسو ته به داسې یو آپشن راشي، تاسو به په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو سمپلی ستاسو آی ډي به کولاو شئ او واپس به خپل د فیسبوک اکاونټ ته راشئ. چې د فیسبوک اکاونټ ته راشئ نو ستاسو آی ډي به کولاو شي. نو دا وه د فیسبوک د پاسورډ د راایستلو اسانه طریقه. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به یو ځلې بیا زه تاسو سره مخاطب کېږم. تر هغې درنه غواړم اجازت د لوی الله په امان.